په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ درې نوي سټینګونه دروښیم چې دغه درې سټینګونه کېدای شي تاسو ته تر دا وسه پورې نه وي معلوم. نو دغه درې کوم سټینګونه دي راسئ په ویډیو کې دروښیم. نو راځئ دوستانو اول سټینګ درښیم. د اول سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ د خپل واتس اپ مکمله هیستري چک کړئ. تاسو خپل واتس اپ څونه استعمال کړی ده، کوم کس سره مو زیات میسجان کړي دي او کومې ډیټا مې سره لېږلي دي. نو دې لپاره بسم الله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ په دا کونج کې درې ډېر اپشن ده، په دغه درې ډېر اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې اخري اپشن د سټینګز په سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ لاندې بیا موږ سره د سټوریج ان ډیټا په نامه اپشن ده، په سټوریج ان ډیټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې اول اپشن د منیج سټوریج، په منیج سټوریج کلم تاسو کلیک وکړئ. په اول سر کې دوستانو دلته تاسو د درخیص تاسو خپل واتس اپ څونه استعمال کړی ده، ګوره 3.8 جی بي موږ خپل واتس اپ استعمال کړی ده. لاندې کلم تاسو راسئ دلته تاسو ملګری درخیص له کوم کس سره تاسو زیات میسجان کړی دي، زیات ډیټا مو سره ټرانسفر کړی ده. اوس ګوره له کلیم خان سره ما ته ټولو زیات میسجان کړی دي. کله تاسو دې په چیټ باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته کومه ډیټا وي تاسو سره لېږلي دي هغه هم ټولې تاسو ته راړوي. نو سره دوستانو دویم سټینګ درښیم. دویم سټینګ دا دوستانو ګوره کله چې تاسو د واتس اپ په ګروپ کې میسج وکړئ نو په هغه ګروپ کې ډیر کسان وي، نو تاسو ته نه در معلومیږي چې تاسو میسج چا وکړئ. نو که چیرته تاسو غواړئ چې هغه کسان معلوم کړئ کوم کسانو په ګروپ کې تاسو میسج کتلی وي، نو ډیر اسانه ده. کوم میسج تاسو کړی وي دوستانو په ګروپ کې هغه میسج باندې به تاسو کلیک ونیسئ، ورته درې ډاټ اپشن درکوي، په دغه درې ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به سمپل تاسو په انفو اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به هغه ټول کسان تاسو ته راواړوي کوم کسانو چې په ګروپ کې تاسو میسج کتلی وي. نو سره دوستانو دریم سټینګ درښیم. دریم سټینګ دا دوستانو ګوره کله چې تاسو په واتس اپ کې یو چا سره ډیر زیات میسجان کوئ نو تاسو اول واتس اپ خلاصوئ، بیا په میسجانو کې دغه چیټ پیدا کوئ، له هغه بعد بیا تاسو له هغه کس سره میسجان کولی شئ. نو دوستانو ډایرکټ تاسو له یو چا سره په واتس اپ کې میسج کولی شئ، یعنې اوس په واتس اپ کې تاسو د یو چا د چیټ شارټ کټ جوړولی شئ. شارټ کټ به تاسو څنګه جوړوئ؟ لر کس سره دوستانو تاسو ډیر زیات میسجان کوئ، سمپل د هغه په چیټ باندې به کلیک ونیسئ. کله تاسو دغه په چیټ باندې کلیک ونیسئ په دا کونج کې درې ډاټ اپشن ده، په درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. په ایډ چیټ شارټ کټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو د هغه د چیټ شارټ کټ په ډیسکټاپ باندې جوړ شي، نو بیا ډایرکټ تاسو دوستانو په ډیسکټاپ باندې دغه چیټ خلاصولی شئ او له هغه کس سره میسجان کولی شئ. نو دا دوستانو موږ سره د واتس اپ درې سټینګونه خدای دې وکړي چې دغه درې سټینګونه تاسو ته معلوم شوي وي او له دغه څه بیا تاسو فایده واخلئ. نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلئ. ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای په امان.